خپل نظم نه پس ښاغلي حریم صاحب ته بلنه ورکوم د خوشحال خټک په دې شعر د کابل میوې خوراک مې د طوطیانو پرې ماړه شو تور کارغان له هندوستان. حریم صاحب شعر او ادب سره زما ډېر انتها مینه ده. دا کوم دوه شعره چې زه تاسو ته قرات کوم اوس د شاعر په 1901 کال کې د کابل په پوهنتون کې د مذهبي قوتونو د خوا د هلته په شهادت ورسېده. د ده شعر په 1988 کال کې د شولې جاوید په یو رساله کې چاپ شوی چې د هغه رسالې نه زه دا شعر تاسو ته بیانوم. د شعر عنوان دی مزدور د خطاب. په پلاس او په انبور د استثمار پاره پاره کړه، په پلاس او په انبور د استثمار پاره پاره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. مال د هسې مفتخوران خوري چې په سر باندې بند نشي، د هدف چې لورې درومې خو په وینو لژند نشي. رک له خپله چاپېریاله طفیلي او بېکاره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. دا خوږې غوړې وعدې چې ارتجا کوي تا ته، دا خوږې غوړې وعدې چې ارتجا درکوي تا ته، پام کړه غلط نشي کوپړه یې کړه ورماته. ته زمری سیرې د ګیدړ مکاره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. پتک راواخله وار ده دی خاماران ترې اواره کړه، پتک راواخله نن دې وار دی خاماران ترې اواره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. ستا قوت د شنډ هاتي دی، ستا قوت د شنډ هاتي دی، پاسه ماته پنجره کړه، دا ملي خاینان واړه په خپل حکم غرغره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. له فاسدو سرو جوړه په ډګر کې مناره کړه، له فاسدو سرو جوړه په ډګر کې مناره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه. مست سیلاب شه انقلاب شه ارتجا په تراره کړه، مست سیلاب شه انقلاب شه ارتجا په تراره کړه، شابه شابه ای کارګره خپل ایمان غیرت ښکاره کړه.